ملګرو سلام واخلي ماجد مومند ما په ګلګل صوابۍ کې ما چې کله ګلګل تغبه یادوله نو زه به په خپلې ګلګل صوابۍ کې وم او صوابۍ هم زما خپل کور دی. دلته مې د نیا کور دی، دلته مې د ماما کور دی. نو الله پاک دې خوشحاله ساتي. د صوابۍ خلک ډېر مینه ناک او په علم او پوهه په هر څه باندې پوره، په سیاست باندې پوره. نو یو دوه درې ټپې ډالې کوم چې او امید مشتا امن براشي جانان تا بلاس نیولې او ګرځوما او په وطن بیا امن خوراغې د مولا لورګو درته ځي ټپې کوي نه. په مزه مزه به یو ټپه کو راځه لاندې به پوه شو کامرانه او باران وریږي او غولې ډنډ شو قدم زما په قدم ږدا راځه میانا او باران وریږي او غولې ډنډ شو جینۍ پنسي پورته کوي جانان لذینا او باران د ځمکې آبادي ده او شیرینه یاره زه په تا آباد یمه او د نیمې شپې راتګ دې ورک شه او سکروټې مړې شوې وسیرو ته ناسته یمه چې په دروغه خوشحالېږي په رښتیا خپوي هی رښتیا خپوي هغه یاران خو به زما نه خامخا خپوي. ملګرو صوابۍ سټیپا کې م ولامبل اوس روان دی هره کور ته ځو. انتهایي ډېر زیاته سخته ګرمي هم ده. ماما زوی مې هم ستړی کړو ځکه چې ګرمي ډېر زیاته. هغه ته یې موبایل ورکړی دی، هغه ته یې مې ویلو وایم راځه دغه ته به ورشو دې سټیپا ته به ورشو. کامران څنګه صحیح ده که نه؟ ما هم دې سټیپا ته به ورشو، دلته به ولامبو. خو د صوابۍ خاوره هم ډېره زرخیزه خاوره ده، ډېره ښکلې خاوره ده، زبردسته خاوره ده. دلته خو کامران ته خو دغه نشته که نه ماران دنیا باران شته که نه؟ ځکه چې دغه دی دا ځای ډېر ځنګل دی که نه. خو ماشاءالله دغه اوبه یې چې کوم دی نو سپیپا پکې د سپیپا منصوبه چا جوړه کړې وه؟ دا مخکې جوړه شوې ده پخوانه که نه؟ پخوانه ډېر زیات پخوانه. او د دې ځای خاص نوم څه دی؟ د دې مینۍ خو څه دی؟ مینۍ کلی دی که نه؟ مینۍ تحصیل دی که نه دغه دی؟ نه ټوپۍ تحصیل. ټوپۍ تحصیل دی او مینۍ کلی دی که نه؟ کلی. ما نه اکثر خلک تپوس کوي وایي ستا ماماګان د کوم ځای دي که نه؟ مینۍ لکه مینۍ کلی نور اکثر ډېر نه پېژني. ما ورته وویل ټوپۍ تحصیل دی دا مینۍ کلی دی.